د اسیا نیوز قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم. پامو کې د دې محل مهمو خبرونو ته طالبان نن د زابل ولایت د شینکۍ ولسوالۍ نیولې او په ګڼو نورو سیمو کې سخته جګړه شوې. وسلوال طالبان وایي د افغانستان په سویل زابل ولایت کې د شینکۍ ولسوالۍ چې 13 شپې له افغان ځواکونو نیولې. د یاد ولسوالۍ د سقوط خبره سیمه‌ییزو نظامی ولایتي چارواکو هم د طالبان وایي ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر باندې لیکلي شینکۍ ولسوالۍ د افغان پوځ تر ټولو لوی اډه نیولې او ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم د طالبان لاس ته ورغلل. د سیمې ځینې اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د لاس په لاس کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. په ورته وخت کې د زابل د ولایتي شورا ځینې غړیو پوښتنه کړې چې شینکۍ ولسوالۍ د پوځیانو تجهیزات له شتون سره بیا هم ولې یاد ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغله. په تیرو 4 ساعتونو کې لږ تر لږه د افغانستان په 14 ولایتونو او 88 ولسوالیو کې د سختو نښتو جګړو راپورونه ورکول شوي دي. افغانستان د دفاع وزارت په وینا له تیرې ورځې راهیسې په ګڼو ولایتونو کې هوایي ځواکونو عملیات کړي. د وزارت په دې موده کې د لوی شمېر طالبان د وژلو ژوبلولو ادعا هم کوي. طالبان بیا حکومتي ځواکونو ته د درنې مرجول به رسولو ادعا ترڅنګ لږ تر لږه د یوې ولسوالۍ په ګډون د څو پوستو د نیولو ادعا کوي. فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې سخته جګړه. د افغانستان شمال فاریاب ولایت کې طالبانو د دفاع وزارت یو بل ته درنې مرجوب اړولو ادعا کړې. طالبان ویان قاری یوسف احمدي وایي فاریاب په دولت آباد کې د افغان کمانډو ځواکونو 15 سرتیرو ته مرجوب اړول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان ظاهر اعظمي ویلي دې جګړه کې زوی او د کمانډو ځواکونو سوراب اعظمي هم وژل شوی. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش او ځینې نورو سیاستوالو د سوراب اعظمي پر وژلو خواشیني ښودلې. د افغانستان د دفاع وزارت په رسمي ډول فاریاب کې کمانډو ځواکونو ته د مرجوب له اوښتو په هکله څه نه دي ویلي او په خپله فیسبوک پاڼه وایي 13 شپې د فاریاب ولایت دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالیو کې چاڼیزو عملیاتو سره 45 طالبان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. او د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د دفاع وزارت دا ادعا ردوي او وایي یوازې 3 طالب وسلوال ټپیان شوي دي. د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو طالبان ترمنځ خطې روان